عمران خان افغانانو ته څه ویلې او پاکستانیانو ته یې څه امر وکړ؟ ملګرو، مخکې به چې د پاکستان دروازه وتړل شوه، افغانستان کې به خوراکي توکي به یې په 3 چنده لوړ کېدلې، خو غني دوره کې هر څه منظم ول. غني د هند نه غنم راوغوښتل او حیرتانو دروازې باندې خوراکي توکي راغلل. کله چې پاکستان دا حالت وکاته نو ډېر سخت ورخطا شول. ملګرو، راځئ چې پاکستان د ورخطایي د لاسه څه پرېکړه وکړه، دلته یې له موږ سره وګورئ. قدرمنو لیدونکو، السلام علیکم، وخت مو په خیر. د پاکستان وزیر اعظم ښاغلی عمران خان ویلي د کرونا وایرسو د وبا باوجود پاکستان د خپلو افغان ورونو او خویندو مرستې ته ژمن دی. د جمعې په ورځ په ټویټر عمران خان لیکلي چې د چمن او سپین بولدک د پولو په پرانیستو افغانستان ته د ټرکونو پرېښودل امر کړی دی. عمران خان لیکلي چې په دې بحراني کیفیت کې هم موږ په بشپړ عزم سره د افغانستان ترڅنګ ولاړ یو. پاکستان کې د کرونا وایرسو د پیښې مخې ته له راتلو وروسته پاکستان په تورخم او چمن افغانستان سره خپلې پولې تړلې دي او هغه خلک چې افغانستان ته تګ غواړي یا د افغانستان څخه پاکستان ته راوړي، هغوی نشي کولی په دغو پولو سفر وکړي. د دې ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ ځمکني تجارت هم په ټپه ولاړ دی. په تجارتي توکو بار ټرکونه د پولې دواړو غاړو ته بند پاتې شوي دي. خو اوس د پاکستان وزیر اعظم وایي چې چارواکو ته یې امر کړی چې دغه ټرکونه باید افغانستان ته پرېښودلی شي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال په پاکستان کې 14 لک افغان کډوال میشته دي چې د 2 مارچ نه ملګرو ملتونو د دغه کډوالو خپل هیواد ته د ستنولو لړۍ پیل کړې وه، خو د پولو تړل کېدلو له امله وړمه ورځ د کډوالو ادارې یو UNHCR د کډوالو د ستنولو د لړۍ درولو اعلان هم کړی و. قدرمنو لیدونکو، که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارمه.